بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې خاصو بازو سي ډیر څه مهم خبرونه بنې لکه یو پاک افغان باولې سره مختلف خبرونه چلیږي اکه سره واندي او تر اوسه پورې سوشل په باندې خبره کو بل تاسو دا ډبل سکرین وګورئ دی وینه مې لګولې چې دلته ګاډي نه زګه کومه چې رشتي ګیر شوی ما دلته بیروبار دی په دې باندې په یو ما چې دا سره رشته یا ولی بیروبار جوړ شوی دی د صورتحال باندې هم تاسو سره راځم خو دی وخت کوم خبرونه چلیږي په حواله سره بیا خیبر پختونخوا په حواله سره بلګ راشو او چې کوم پاکستان کې نوې سیټ اپ تاسو ګوري چې راغله هغه باندې سره واندي هغه باندې خبره کو اول خدا دا چې کم خبرونه چلیږي زیاتر افغاني یا زیاتر هغه پروپاګاندا شروع شي چې هغه خلک دا غواړي چې پاکستان افغانستان و جنگيږي خو معاملې چې کومه خخه دا هغه یقینا په ټي ټي پی معاملې باندې خخه دا او دیزل سټیټ یو فیصله کړی دا چې دغه ټي ټي پی چې کوم دا همیشه د پاره ختمول غواړي هر وخت په دې معاملې باندې سره غبوختو دا دغه شانتي صورتحال نو مزید نشو برداشت کولای نو په هغه سلسله کې چې کوم افغانستان خپل یو موقف ته چې هغه باندې ولاړ دی او دلته ټي ټي پی چې کوم زور دی ادینه اندازه لګول شي چې افغانستان کې هغه اثر رسوخ پاکستان طالبان دی خو افغانستان کې اثر رسوخ لري ولې چې تر اوسه پورې هغه کوم عملیات کوي یا التن کوم بیانات راځي یا سر راځي ټول ښکارا دي اوس دی وخت کې وهان منی وای چې هغه سرحد باندې په جنگ کیږي او الته عملیات روان دي ټیک تا مولا یعقوب یعنی د افغانستان چې کوم چیف ته د دفاعي چیف ورته وایي چې وزیر دفاع هغه تللی دی یا د پاکستان طرف نه بتاسو په برکت ګوري او دا معمول حرکت دی دا چې د جنگ علادینو کی جگہ شي انډیا دی وخت کې فل زور لګولای چې ستر کې باندې دغه شخړه یا دغه جنگ چې کم دی هغه ته ودا ورکړي شي یا دا جنگ دی وشي اولی هغه تور کې ګټه ده بل طرف ته پاکستان کې نوې بدلون سره دا ټول نه لوی چیلنج خبره ده امن او امان او افغانستان سره کوم ملي روانه ده په دې باندې تاسو ګوري چې یو مېش کیږي بورډرز باندې کم صورتحال دي کم مشکلات جوړ دي کم نقصان کیږي د پښتنو نو دا د سنشي پته کې دي بلکې چمبر والا هم احتجاجي کال ور کړی دي اخ طرف نه هم هغه د احتجاجونو یو لړۍ به شروع کیږي پاکستان کې نو دا معاملہ کومه دا پاکستان هم غواړي چې زر حل شي خو اوس پاکستان هم چلغل شوی دی چې په کومه طریقې حل کو ولې چې کم موقف پاکستان دی په هغه کې افغانستان ورته اوس کلک ولاړ دی بل طرف ته تاجکستان وفد هم دلته راغلی دی او د خاص کر چې کوم توک وفد ویل کیږي چې هغه فائنل هغه کوي نو هغه هم پاکستان ته راتګ غدي خولا ورځ نه ټکل شي خو نو ورځو کې امکان لري سالس چې کوم دی د قطر او ترک هغه هم په دې معاملې باندې پریشان دي چې اوس دا معاملہ څنګه طریقې سره حل کو خو دی حل چې کوم دی ډیر ضروری دی پاکستان افغانستان سره کله هم پاکستان افغانستان سره دا جنگ نه کوي او نه کول ورته په ګټه کې دي ډیر نقصان او ډیر مختتب حالات خراب کی اوس چې کوم نفرتونه خور شوي دي دغه نفرتونه هم ډیر نقصان کوي او په دا په ګټه کې ندي نو اوس دی وخت حالات فلال خاموش موږ د نشو ویل خو اندرونی خبره روانې دي بیک ډور باندې چې کوم موږ ویل شو رابطي کیږي لګیا دا افغانستان هم کوي پاکستان وګړي هم کوي او ان شاء الله خیر طرف ته خبره روانه ده لاړه بشي خو دا مشکلات سره جوړ کړي دي بل پاکستان کې چې کوم عملیات روان دي د افغانانو خلاف هغه لږ نقصان کوي تکلیف مشکل جوړوي په دې وجه باندې دغه صورتحال چې کوم دي زر نظر الله دیو کې چې خیر طرف ته لاړ شي نن هم په خبر پرونه هم په خبر کې اف ای چې کوم یو کاروایی کړی دا کې سلور افغانان خو هغه افغانان خو خیر چې کوم غیر قانوني کار کولو او خپل هم غیر قانوني پته کې دا اور سره ډاکومنټیشن به جوړول مختلف آی ډي کارډو پورې پاسپورټونو پورې جعلي شناختی کارډو پورې نو هغه سلسله کې نیول شوی دي په خبر کې او بل طرف ته چې کوم دلته ویزو پرابلم دی نور هغه دی ټول د دې خبره سره تړل شوی دی
اوس ته الله خیر وکي موږ هم وایو چې الله د خیر طرف ته خبره بوزي بل طرف ته خیبر پښتونخوا امن جرګه مو شوه او خیبر پښتونخوا بار بار هم غواړي خو اشاره ښې نه دي خیبر پښتونخوا دپاره خیبر پښتونخوا کې کم نمونه سیټ اپ اوس د سهیل افریدي په هغه کې جوړ شو نو دوی نه به هم تاسو اندازه لګولی شي چې اسټیبلیشمنټ څه رول پلی کوي د ملک کې یا د وطن کې اولس ټیک دا ډېر خبرې به داسې وي چې د اولس خپل جذبات یا وي خو مونږ ته داسې ښکاري چې دا معامله بل طرف ته ځي اوس دغه رش پاولي سم درته وایم چې دا لوګ ورسا اخیری ملي ورځ د اسلام آباد کې دا هر کال کیږي هر کال دا ټول پاکستان نه دلته خلک راځي دلته کې خپل ثقافت وړاندې کوي نو دې لپاره دا ټول په اسلام آباد خلک پنډیا سیم خو دا لری لری خرون نم خلک راځي نو دی وجنا دا بیروبار جوړ شوی دی ان شاء الله تاسو سره بیا تازه ترین خبرو کې راځم نو ما تاسو سره حاضرې ولګي تاسو چرته چوي خاد او آباد اوسئ